څوارلسو سوو نه 1500 سوو پورې صحابه روان شو. شپږم د ذیقعدې د رکوټ اختر د میاشتې نه پس چې موږ د میانې میاشت ته وایو د ذیقعدې لومبي تاریخو کې د مدینې شریفې نه وتل او د ګل ورځ ده. ذوالحلیفه کې نیتونه وکړل لبیک سره روان دي. غدیر الاشتات یو ځای دی، هلته چې ورسېدل جاسوس واپس ول اطلاع راوړه. ویسه د مکې خلک خو خبر شوي هغوی خو تا نه پرېږدي، ځکه هغوی د ګیر چاپېره قبیلو خلک راغونډ کړی دی او چې څومره قبایلي خلک دي هغوی یې په مینت او په زارۍ راغونډ کړي دي او ټول مسلح دي او مکه او د مکې کوڅې مکملې درته بند کړي دي، بلاک کړي دي، پرېږدي نه. او دې فیصله کړې ده چې موږ نبي علیه السلام او د هغه ملګري صحابه مسلمانان بیت الله ته او مکې ته بلکل نه پرېږدي. ټولې لارې سیند دي، بس بد دي. که ته ورځې جنګ سره کوې پرېږدي نه. ښه مضبوطه فیصله یې کړې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بې ځای چې ځو الله دې پکې خیر واچوي. موږ د جنګ په نیت نه ځو، موږ د الله د رضا او بیت الله د کور د عظمت په خاطر ځو او موږ طواف او عمره کوو، جنګ نه کوو. که موږ چا پرېښودو او موږ د بیت الله طواف وکړو خو ډېره ښه ده، او که چا منې کولو هغه وخت سره به بیا فیصله کوو. روان شو هغوی د خالد ابن ولید د 200 یو لښکر یو دسته د شهسوارانو بیله جوړه کړې وه. هغوی وی چې تاسو لاړ شئ او په مسلمانانو باندې حمله وکړئ. وی یاره چې واپس شي. جنګي حربې همدغه شوي. حضور پاک مبارک ته پته ولګېده چې په دې پلانکۍ لار کې خالد ابن ولید د 200 شهسوارانو تورو نیزو سره موږ ته ولاړ دی، نو لاره یې بدله کړه. نو بیا خالد ابن ولید هغه نه چې دې چې وروسته مسلمان شو، نو د هغه د اسلام یو څو وجې دي. هغه وی یو وجه مې د اسلام دا وه چې ما یو ځای کې د غر شاته پوره انتظام کړی چې مسلمانان به په دې لاره ځي او موږ خو د اسونو لښکر یو، پیاده او د اس مقابله خو نه کړي، نو موږ به پرې ناګهاني حمله وکړو، دوی به دل ول وکړو. کوی چې موږ انتظار کوو دوی رانلل، چې پته ولګېده هغه عامه لارې بدله کړې وه په بله تلي. یاره ویله کې مې دا رالل چې را د خدای جوړ رښتونی پیغمبر درته څه پته ولګېده، معلومېږي دا چې خدای خبر کړی. وی بل ځای کې مو ورته انتظام وکړ او ما ته پته وه چې د مازدیګر لمونځ له مسلمانان ډېر لوی اهمیت ورکوي، دا نه پرېږدي. نو ما دا فیصله وکړه چې دوی به د مازدیګر په مانځو درېږي او موږ به پرې د شان حمله وکړو. وی چې موږ یو ځای کې د انتظام وکړو، نو حضور پاک صلات خوف ورته وي حقه لمونځ وکړو. هغې کې نیم ځان پسې ودرې، نیم دښمن ته مخامخ ودرې. نو چې دا نیم یې ځان پسې که مو درولې دوی ته یو رکعت وکړي، دوی لاړ شي دښمن ته ودرېږي او دښمن ته چې کوم ولاړ هغې راشي امام سره رکعت وکړي. د امام 2 پوره شو، بیا دوی خپل بیا هم رکعت پوره کړي او هغې خپل پوره کړي. وایي داسې مونځ یې شروع کړو چې نیم په مانځه ولاړ دی او نیم مونږ په مخامخ ولاړ. وایي مې چې زما د دې سکیم نه چې دی خبر شو، معلومېږي دا چې دا رښتونی پیغمبر دی او خدای خبره کړی. 2 وجې دا وې او 2 نورې دي. د دې د وجې نه وروسته بیا خدای پاک د فتح د مکې په سفر د کال باندې خدای پاک خالد ابن ولید بیا مسلمان کړي. لار حضور پاک بدله کړه. چې بدله یې کړه جاسوس راغی اطلاع ورکړه. حضور پاک مبارک وفرمایل وی د بیت الله د تعظیم په خاطر روان شوی، که ما سره د مکې خلک صلح کوي جوړه کوي، خو داسې شرط باندې جوړه کوي چې هغې کې د بیت الله تعظیمي، نو که په ما هر قسمه تکلیف راځي ورسره جوړه کوي. خو که چرته دوی داسې نه کوي، د بیت الله تعظیم مد نظر نه ساتي او د بیت الله د تعظیم خیال د دوی نه، نو زما د قسم په خدای وي په هغه ذات مې د قسم وي چې دی پیدا کړی، ما له نبوت را کړی دی چې تر هغې پورې به ورسره جنګ کوم چې تر څو مې دا سټ نه پرېښی نه پرېږدم. او که تعظیم د بیت الله د دې مقصدي او د هغې عظمت ملفوظ خاطر ساتل غواړي، نو بس ټیک ته هر شرط یې جوړ اوسه. روان شو نبي علیه السلام مبارک او تقریبا حدیبیې ته ورسېد. حدیبیې عیسی د حرم راځي او څه د حرم نه بار راځي. هلته چې ورسېدل اوښه مبارکه د نبي علیه السلام کېناسته نتله. نو د سالساوي ته خلک هی هی اواز کوي، اوښې تاري حل حل اواز کوي. صحابه هم اواز وکړه حل حل حل، او نبي علیه السلام اوښه پاسوله خو اوښه نتله. نو بس خلکو وی دا قصوا خو ډېره تکړه اوښه وه، بس ستړې شوه، بوډۍ شوه قصوا، ستړې شوه، نوره د تلو نه ده، قابله د تلو نه ده. دا هغه اوښه چې حضور پاک به پې عام سفر کو د هجرت سفر یې پرې کړی. نبي علیه السلام وی ما خلات القصوا، وی دا ستړې نه ده، دا قصوا اوښه
او دې عادت هم نه لري چې په لاره کې دغسې سملي ولکن حبسها حابس الفیل دا خدای بنده کړه الله نه پرېږدي مخکې ولې نه پرېږدي د ابرهه لښکر خدای بند که نه یې پرېښود چې په مکه کې جنګ ونیسي اگر که نیت هغه ټیک نه مونږ د طواف په نیت ځو لیکن د الله دا حکمت دی چې بیت الله د جنت سره بس اوښې بیا یو اواز ورکړ اوښ چېرته شوه او نه یې غلاړو د حدیبیې په میدان کې سملاسته صحابه رالل په دې لاره کې حضور پاک ته شکایت وکوي صاحب اوبه نشته 1400 او د 1500 په منځ کې دي نبی علیہ السلام فرمایي لږې شانتې اوبه چې ته ماله پیدا کړې یو سړي سره په کاسه کې لږې اوبې هغې ونه راوړې حضور پاک پکې خپل لاس مبارک کېښود داسې د لاس مبارک د لاندې ګروتونو د خوا نه داسې اوبه روانې وې لکه د چینو په شان امثال العیون هغه 1400 صحابه هم سیراب شو هغوی سره چې کوم د سورلی اوښان و هغه هم سیراب شو اسونه او چې کوم یې ځان سره د صدقې د ذبحې لپاره صحابي روان کړي هغه هم سیراب شو دا عظیمه معجزه د نبي علیه السلام نو طالبانو ته مې وی مې د هغې قوم نه خوشقسمته قوم کم دی چې د حضور پاک د معجزې وبیس کړي چې د حضور پاک د لاس مبارک د معجزې وبیس کړي د هغې نه خوشقسمته قوم بل نشته دی چې حدیبیې ته ورسېدل دوی کې لږې شانتې اوبه وې هغې ته صحابه ور اوچتې کړلې بیا یو ځل زوته شو رالل بیا صحابه شکایت یې وکړو ویې صاحب حدیبیې کې خو یو کوی دی هغو صحابه وزنځه قطره اوبه پکې نشته نبي علیه السلام یې زه درځم راغی غشې مبارک یې راواغېسته او هغې په دوی کې وغورځول او لږې شانتې اوبې خوله مبارکه کې واچولې هغې پکې وغورځولې ویې سر پکې دی صحابو پې سر د پاسه کېښودې ویې لږ صبر ورته وکړې صبر یې وکړو ویې اوس چې سر لرکې اوبه ترې راوباسئ دومره اوبه ترې صحابه راوویستې چې هغه ټول صحابه هم پې سیراب شو څاروي هم سیراب شو ګډې چیرې هم سیراب شوې دوی کې هغه اوبه راپورټ کېږي دا دوه معجزې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دلته ښکاره شو حدیبیې ته چې ورسېدل نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي ولېږه وی ته داسې وکړه چې لاړ شه حضرت خراش ابن امیه رضی الله عنه وی ته مکې ته لاړ شه او د مکې خلکو ته زما یو پیغام ورسوه د الله رسوله څه ورته ووایه چې دقسې نبي علیه السلام راغلی دی د جنګ په نیت نه دی راغلی د الله کور دی د ټولو خلکو شریک دی د خدای کور بیا د چا نه خاص اوس هم دا بعضې خلک جومات ته ځمکه وقف کړي بیا وایي دا زما ده او دا زما ده نه چې جومات ته ځمکه وقف خوا د خدای شوه هغه د چا نه ده هر سړی پکې منځ کولی شي دې کې داسې خبره نه نو د بیت الله د خدای کور دی دا د هر چا دی ورته ووایه چې ما پرېږدې زه عمره کوم واپس او دا پیغام ورته زما ورسوه چې که ما سره جوړه کوې نو جوړه راسره وکړې جنګ تاسو هم ستړی کړی او مزې هم ستړی کړی ما سره جوړه وکړې زه پیشه او نور عرب پیشه که چېرته نور عرب په ما زورور شو او زه ختم کړم نو ستاسو ارمان به پوره شي او که چېرته خدای زما طاقت غالب کړ او نور عرب مسلمانان کړو زمونږ غلبه پرې راغله نو بیا به تاسو وګورئ که زمونږ مرسته کوئ او که نه کوئ خو جوړه راسره وکړئ تاسو هم ستړی شوي او زه هم ستړی شوم بس جوړه راسره وکړئ حضرت خراش رضی الله عنه چې کله لاړ نو ورته یې هغې کافر ورته ووایي د مکې مشرکان ورته وایي زه راغلی او د نبی علیه السلام یو پیغام مې راوړی درته اورو چې کوم نوجوانانو هغې ویې نه مونږ ته د هغه پیغام مه راوړه مونږ د هغه خبرې نه اورو بس دې پرېږدي چې کوم مشران او بوډاګان هغې ویې داسې کار دی چې تاسو دا خبره واورئ ګناه پکې څه چې څه وایي ویې نه بلکل یې نه پرېږدي پرېښودل خو نشته وی خبره خو یې واورئ نو د هغه خبره یې ویې ښه څه وایي وی هغه وایي چې ما سره جوړه تاسو هم جنګ ستړی کړئ او زه هم ستړی کړم زه پوه شه او باقي عرب پوه شه که چېرته زه ختم کړم مسلماني لاړه نو د لار ما ته ورجېږي که ستاسو همدغه غرض او که ما له خدای غلبه راکړه او نور خلک کوم مسلمانان شو نو خیر دی په تاسو جبر نشته بیا به وګورئ که زموږ مرضتیا کوئ او که نه کوئ او دا هم ورته ووایه چې موږ صرف عمرې له راغلي د خدای کور دې پرېږدئ چې موږ د عمره وکړو وسله هم نه دې راوړې واپس به ځو او دا هم ورته ووایه او بل دا چې هلته کوم غریبانان بعضې غریبانان مسلمانانو په مکه کې هغوی به د مشرکانو والته کول پټ مسلمانان نه یې راپرېښودل مدینې هجرت ته نو د خراش رضي الله عنه ته یې وی هغې ته یو زیری ورکړه چې تاسو ته لږ وخت پاتې دی انشاءالله چې ان قریب خدای پاک موږ له دا مکه راکړي دې لاړه هغوی ته یې خبره ورسوله
هغه چې کم غریبانان او کمزوري مسلمانانو هغه ته د پیغمبر علی السلام بشارت او زیر ورساو او چې دا خبره وکړه او د مکه مشرکان یو خلق نه وی نو سره جوړ کو نه دلته پریدو زمو دشمن دی پاتې نه پریدو او قرار جنگ سره حضرت خراش رضی الله عنه واپس راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الوی وسب نه جوړه کوي نه دی پریدي بنو خزاعه او قبیله او مکه خوا کې اوسېدله او مشرکان خدا پیغمبر علیه السلام سره تعلقات داغي سردار بدیل ابن ورقا و مشرک کافر په دې مقام موجود ای مشرکان ته ویل ویو خبر نه کړ ویس وی جوړه کې تاسو جنگ کوي غم جنگ کوي تاسو نه مړی کیږي او دا به نه او خپل خلک یې پر دې نه ټول دا یو بل استداران یو جوړه به وکړه ما پرې دې زب ورشم او زب سره د جوړې څخه خبره اترې هغه چې کوم خياران مغيبي بس ټیک تک نه جنت سے جوړي هو ته وی بدلا ته خو زه خو شرط به زمونږ دی چې مونږه دلته عمره ته قطعا نه پریدو باقي چې په ارزه ته فیصله کوي او سره خو دلته پریدونه دیراغه بدل ابن ورقا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره قرده تعلقات وو کافر کو تعلقات نبی علیہ السلام ته وی چې د مکی مشرکان جوړه ته آمدل جوړه کوي لیکن د جوړې شرط دا دی چې تاسو کال نه پید عمره ته نه پید واپس پاتې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیره خبره ویزه یې وساري درلېګا نو حضرت ابو عمر فاروق رضی الله عنه ته وی عمر ذات الله او دا حضرت خراش رضی الله عنه چې کده لاړ د صحابه دي ظالمانو مړ او خي ولا مړ او دی موجه او باندې خلکو خلاص کوي نه دي خواستال دي حضرت عمر ته عمر ته ورشه او د جوړې ټوړې خبرې د مکه مشرکانو سره حضرت عمر سے بيد الله رسول ما مليګا اذا دی ولې کله ګورس بدل خبر یو طرف ته ما ملي ما مکه په څه کې غړي وری خراج کو تراله ځان تر اخلاص کو ساري ولا ملک ما ته کو چې بر مو قتل نو قسم دې دا ګډو ما مليګا او زما پیسې دې لګي زما کوم نه په مزه چې په ورزو بسر سکشي کی اکیو خدای او جيبه جذبه پیدا کړ یوسف په دې حضرت عثمان دې صحابه عثمان چې صبر دې ذات رضی الله عنه اور رشتہ داران په مکه کې استا حفاظت په نبی رسول الله حضرت عثمان رضی الله عنه ته ویل اچ لار دا مکه کې د رشتہ دارانو مشرکان دغه په پناه او په امان کې ور داخل شي چې ورغه وی تاسو د جوړ صبر نبی رسول الله کوي تاسو کوي دا غریب دې جوړ او نبی رسول الله په عمره په نیت راغلی اوسې پرې ور کاته چې جوړه سنا سبا خلق یو عزت ورکې کړ اب تاسو نه درکې تاسو هغه عزت ورکې کټ عزت دا غداري چې پرې کې دې چې عمره هغه یو ته کته عمره کې نو کا ته اجازه ځه او که هغه راځي نو قطعا نه پریدو دا خبره وسره لګي تیر شوي بس ابو کلک کونی وپا کوټه کې برکت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اطلاع غلطه را ورسېده چې ورته چې عثمان په شهید په دې حضور پاک خبر شو وی چې استازي ته خو تاوان نه رسي استازي خو دا دل تر زمون به التزي دا به غلطه وکړه وی بس صحابه ته د عثمان بدل صحابه خاصه تیار هغه په دې سوچ کو چې موږ لازمان زو عمره وکړو هغه خو دا مخکنه تیار تابعدار ما خو چې په مکه ورتللو هغه ټول لارې سیم کړي بل کړي او د گیت افیر د دنیا قبایل راغوښتي په زرګونو خلک تیار تابعدار نه چې په کې ورتله مسان کار نه چې بیا غیرت تنظیم هم کړي وستی هم راجم کړي ولا خبره نه نو زوري پاک بیات واغشت به ما سره بیات کړي د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب په आवाज باندې اسلامي واقعات او مختلفو بیانونو د پاره زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره شیر کړئ نو په حدیبیه کې یو غټ لکیکر او نه داری کې کړل د حضور پاک کې ناس وی چې څوک ما سره زیاده ما سره بیعت وکړي نو یو کس براته او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره بیعت د جهاد کو بیعت وکاو د ټول صحابه کرامو بیعت وکړه
او دا ګوره یوه اسانه خبره نه ده تاسو خپله سوچ وکړئ چې د بل په کلي ورځي ټول مسلح او هغه په زرګونو وي او ته 1400 پرې ورځې او بیا دا څه ولا خبره نه ده د هغې ښځې دې په کان ولي د هغې ماشومان دې ولي هغې به خپلو کورونو کې دفاع یې شته په غشو به ولي په لارو کوڅو کې به تاسو تتر بتر ښایسته به کوئ لیکن صحابه کرامو دا بیعت وکړو اخره کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د خپل لاس اوچت کړ وی عثمان پته نه لګي که جمدي وي خو ټیک تا که مړي خو صحیح که جمدي وي نو د هغه د طرف نه بیعت کوم د خپل ښی لاس یې اوچت کوي دا د عثمان لاس او دا زما لاس وی د عثمان د طرف نه ما د جهاد بیعت وکړ دې نه څه معلومه شوه چې دا چې عثمان صحابه به وي عثمان رضی الله عنه په مونږ کې ډېر قیمتي سړی و وایي مونږ په خپلو لاسونو بیعت وکړو عثمان د حضور پاک په مبارک لاس خپل لاس یې د عثمان لاس وګرځو او دویم دا چې د هغه په ایمان یې یقین و چې د هغه د طرف نه بیعت وکړو ته بیعت کوې که نه کوې خوښه دې ده د هغه په ایمان یې یقین و چې به خامخا بیعت کوي او دې جهاد کې به شاملېږي هغې ته پته ولګېده د مکې مشرکانو ته چې مسلمانان هم نصر دي ناغي او بل مشر عروه ابن مسعود الثقفي هغه راولېږه هغه وی چې لکه مسلمانان خو مونږ ته څه بده خبره نه کوي د خیر خبره کوي نو پاسې ټولو ته وی چې ستاسو مشر یم که نه هغې وی یو زمونږ مشر وی پلار هم یم که نه وی بلکل زمونږ پلار وی ما پرېږدې زه ورسره جوړه کړم وی زه والله عروه ابن مسعود الثقفي چې کله راغی او نبي علیه السلام سره کېناسته او خبره ته شروع کړې نو هغه لږ رو بچاو په خبرو کې په حضور پاک نبی علیه السلام ته وایي داسې کار دی داسې دې څوک لیدلي چې خپل قوم به ختم کړي ټول خپل قوم پسې لګېدل ګوره خپله غوړه په نبي علیه السلام ورته هلکه خندق کې خو تاسو راغلې مسلمانانو پسې په احد کې خو تاسو راغلې په مسلمانانو پسې اوس خو تاسو مسلمانان نه پرېږدي هغې غریبانانو خو د تکرې کو پرېښود هغه په نبي علیه السلام وروړه حضور پاک دې زما څه کار چې د خپل قوم او ته بیا څه وایي وایي ګوره وایي که تا غالب شو خپل قوم دې مړ کړو نو وایي تا له پکې څه دي قوم وژلو او وایي که دا معامله بدله شوه که نه وایي دا تا سره چې کوم خلک ګیر چاپېره ولاړ وي وایي دا څه ګډوډ خلک دي څوک د یو ځای دي او څوک د بل ځای دي وایي ټول به ننه وتښتي یوازې به دې پرېږدي نبي علیه السلام ورته مسکی شو وایي عروه کاکا مشر زه خو قوم نه زه خو جنګ له نه یم راغلی دا خبرې نه چېرو چې جنګ تاسو کوئ که زه خو عمرې له ځم پرېږدی که او داسې مه وایه چې ما نه به قوم وتښتي دا د تښتېدو والا خلک نه دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې دا خبره اورېده عروه ته یا عروه تا زه نه پېژنم ته څوک یې زما د قسم په خدای وي چې زمونږ وجود به ټوکړې ټوکړې شي ټوکړې خو د پیغمبر علیه السلام وجود ته به یو ازغې مو نه رسي دا سره ماشومانو خبرې کوي نو دی عروه چې دی ده به دا چلو که دی عروه ابن مسعود ده به دا چلو که چې ده به د پیغمبر په دې ږیره لاس راخ لکه اوس زمونږ خلک چې زنه د خلکو نیسي لکه وي ږیره یې وله ونیوه زنه یې وله ونیوله د هغې به دا عادت و چې په دې ږیره او په دې لاسونو به یې ورته لاس راښکه نو دم دغه چلو نو د خروارۍ او واره خپل مغیره ابن شعبه رضی الله عنه مسلمان دی صحابي دی هغه ټوپی په سر کړی د اوسپنې د هلمت او مخ یې پټو شاته ولاړ چې هغه ورته وکتل نو هغه د دا خبرې په مسلمانانو باندې ولګېدل چې جنګ تاسو کوئ مونږ پسې تاسو ته نښتې غوړه په موږ او بیا د مسلمانانو خلاف داسې خبرې چې هغه داسې لاس راښ کړ د تورې هغه موټی راواغېسته او د خپل تره د کافر د لاس یې پرېوه هغه ته دا لاس د دې پلید لکه د حضور پاک هغه دی نه خبرې کوه هغه چې وکتل وایي څوک یې دا څوک دی وایي دا دې رواره دی مغیره ابن شعبه او بس پېښ چې زه خو لا ویم چې دا به ترې وتښتي دا خو زما رواره دی او دومره ورسره مینه ساتي چې دا زما لاس یې و هغې له خو یې څه جواب ورکړ رواره یې دوکهباز او فلانکې او فلانکې الزامونه یې پرې ولګول فیصله نه شوه دی واپس لاړ خو چې واپس دی لاړه نو د مکې مشرکان سرداران کېنو وی داسې کار دی چې دا جوړه کول غواړي په هغه طریقه چې وی ما د مسلمانانو جایزه واخیسته وی قسم دی زمونږ خلک به د یو بل نه وتښتو خو د هغه ملګري د هغه نه د تښتېدو نه او ما دا اندازه م واخیسته چې هغه خبرې کولې نو دونه یې د ملګرو احترام کو چې سر یې نه دی پورته کړی سرونه یې ښکته کړي او دا اندازه مې م واخیسته چې لارې دې توکلې نو لارې ځمکې له نه دي رسېدلې
خراش کې او لارې ابد یې ملګري په لاس راښکو په مخ ته یې بیا په لاسونو کې راغښتې او په ځانونو به یې ملګري هر څه چې دي خو دې سړي سره جوړه پکار بس کافر خو پوه شو چې واقعي دي خو ځان وژني بس ځان قربانوي نو هغې یو بل کس ولېږه حلیس ورته وایي حلیس د حبشې و دوی د حبشې نه خلک راغوښتي دا تور حبشان د مدد دپاره حلیس ته یې داسې وکتل چې نبي ته لاړ شه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده نو دا حلیس د ده قوم به د حرم د څاروو ډېر احترام کوه نو هغه داسې وکړې چې دا کومو څاروو ته مونږ غاړه کې امیرونه اچولي دي او د حرم د ضبط په نیت ته لوستې دي دا څاري په لاره کې ودروي حلیس چې راغی او دې څاروو ته یې وکتل وایي دا څه دي وایي دا د حرم څاروي دي مونږ عمره کوو دا به لالو هغې ته لوستې دي وایي ښه بس واپس شو وایي دا خو پرېښودل پکار دي هلال د مکې کافرو ته وایي داسې کار دی چې هغوی خو څاروي روستې دي او غاړه کې ورته میلونه اچولي دي او هغه خو به راولي عمره به کوي هغه به حلالوي نو دا څاروي به تاسو دوی ته واپس کوئ عمرې ته یې نه پرېږدئ چې خپله عمره وکړي زه خو ترې واپس رالم هغې ورته وایي بندیسیه پوه نه شوې بندیسیه دوکه شوې وایي ښځه بندیسي بس خپل قوم ته یې وایي ځئ تېرو ته د مکې د مشرکانو له دوی نو مدد نه کوم بیا به داکې کښېنه نو سهیل ابن عمر دا پکې مشر و دی اولې وایي ده ته لاړ شو خبرې ته وکړه سهیل ابن عمر راغی نبي کریم صلی الله علیه وسلم حضور پاک تپوس وکړي دا څوک راغلی دی وایي سهیل دی وایي سهل الله امورنا وایي انشاءالله زمونږ کارونه خدای آسان کړه سهل د اسانتیا نه وکړي دې چې کېناسته نبي علیه السلام سره خبرې اترې شروع کړلې نو ده دا شرط مضبوط ټینګ کړی چې صاحب سخت کال به نه راځي عمرې ته مونږ په دې فیصله کړې او آینده که الله خیر دې راشه او عمره وکړه او یو څو لس شرطونه یې ولګول یو شرط پکې دا و چې ته به سخت کال واپس کېږې دویم شرط پکې دا و چې که زمونږ نه یو سړی در وتښتېد او مسلمان شو مونږ له بیا واپس راکړې او که ستاسو نه یو سړی راوتښتېد او مرتد شو کافر شو مونږ بیا نه درکوو دا دویم شرط دریم شرط دی آینده کال چې راځې وسله به نه راوړې عمره به وکړې تورې به د سړي اب هم ټیکو کې بند دي او درې ورځې به کې به ځان فارغوې واپس مدینې ته دی د رسول الله به لس کاله موده د یو بل دوستانو باندې به حملې نه کوو داسې څه لس شرطونه چې دا شرطونه یې کله لګول صحابه وویل دا چې ته مونږ منو زمونږ نه به سړی راوتښتي تاسو به یې نه راکوئ او ستاسو نه به راوتښتي مونږ به یې درکوو او دویم دا چې مونږ به اوس واپس ځو عمره به نه ځو مونږ چې حرامونه تړلي نیت هم چې کړی او مونږ چې دا دومره څاروي را روان کړي چې دا به د عمرې نه پس لاړو دې سره به څه کوو دا شرطونه مونږ نه منو نبي کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته تاسو ما پرېږدئ زه جوړه کوم هر څنګه چې زه جوړه کوم جنت او صحابو کې خو یو دا جوش و چې دوی د عمرې په نیت را روان شوي دي او د ډېرې مودې نه په دې تمه چې اوس د لارې نه واپس بوځي نو چېرته د هغې زړه برداشت کوي یو دویم دا دی چې د جهاد بیعت یې ورسره وکړ زړه یې نور هم راوچت شو جوش پیدا شو چې ورځو پې اوس یې واپس کې او دریم دا دی چې عمره به نه کړی او سرونه به اوس خرایې عمره به هم نه کړی او ساري به حلالوې خلک به څه وایي یې وایي چې په نیمه لار کې واپس کړو او بل دا چې د مونږ نه به سړي تښتي او به نه راکوي که د دوی نه راوتښتي مونږ یې ورکوو او آینده کال به مونږ راځو بې وسلې به راځو که دوی را باندې حمله وکړي بیا به شي او دا درې ورځې به تېروو دونه مزل به مونږ کړي دې شرطونو ته هېڅ څوک هم تیار نه لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم به جزا صلح خامخا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کې دومره جذبه وه چې راغلو نبي علیه السلام ته مخامخ کېناستو د الله رسول وی ته د خدای رښتونی پیغمبر نه ویم وی تا له مونږ ته نه ویلي چې عمره به کوو ویلې مې دي وی ولې واپس وی تا ته ما دا ویلو چې سږ کال به عمره کوو ما خو تا ته ویل چې ما خوب ولید او په خوب کې ما ته الله اجازه د عمرې راکړې دی زه خو را روان شوم په دې تمه اوس چې خدای مې نه پرېږدي واپس کوي مې زه څه وکړم ور دومره جوش کې دی وی دا په اسلام کې دومره بېغیرتي ولې مونږ برداشت کوو بېعزتي بېعزتي دومره ولې برداشت کوو چې زمونږ سړی به دوی مونږ له نه راکوي او د دوی هغه به مونږ ورکوو وی عمره وی زما د دوی نه چې کوم سړی ما له راغی نو زه به یې ورکړم خدای به ولې لار راوباسي او که زمونږ نه یو سړی دوی له لاړه او مرتد شو زه پیسه کوم مرورا دی نه کې کافر دی نه دی راکوي وی ښه من به آینده کال درې ورځو له راځو تورې به م په تېکو کې وي او بیا به واپس به ځو حضور پاک به ته یې عمره غلی شه ما ته چې الله څه وایي د هغې تابعداري کوو
دیمه خبره ما کې نشته بس ما ته الله داسې وي داسې کوم اپاسې د مطيع اخوا کې وي دا خو دې خبر برداشت کړو دا خبرې چې کېږي کې دغه سهیل چې د کافرو نماینده دی د هغې زوی ابي جندل رضی الله عنه په زنځیرونو یې تړلی او پات کړو راغی مسلمانانو ته یې لار د ورسو رامنډی وی ما خو دنده ورسو زه خدا دې دوی دومره وهلی یم او ټکولی یم او زنځیرونه یې راته اچولي دي لا مې راخلاص کړو تاسو له مې راورسو دا زنځیرونه ما نه اوس پرانیځي هغه پلار په یې د کافرو مشر دی نماینده دی هغه راپاڅېد او دا سهیل دا دوی چې کوم دی ابو جندل په دې مخ یې څو څپېړې کلک یو نیو اخوی کا دې خواشه نبی علیہ السلام ته دا پرې دا نه پرې تا ما سره شرط خلی چې زمون کوم سره درشي نو ما ته واپس کوي دې تاسو نه بولې ما به واپس کوي نبی علیہ السلام ته ګور ما خو لیکل نه دي کړی خبرې جاری دي فیصله لا پوره نه ده شوی وی که دا زوی نه راکوي نه کوم جوړ حضور پاک ته خدا سیو کا چې پیسې ودر دې ما ته پرې وینالو وی خیا غلام په دې پای واس کې درکم وینالو وی خطه هم مشرف د عربو یو لکه موږ یو سړی ته ویل کته پښتون خبرو مان نو ته یو لوی عربي د عربو مشرف نو زه ته مینت کوم درخواست ته کوم د خدای لپاره یو ما ته پرې وینې پرې دې به ما خراکه نبی علیہ السلام حضرت ابو جندل ته وی خپکیږه ما شرط شه واپس کوم دی وته پاسې دو ټول سورلسو سو پنځلسو سو صحابو ته درخواست کوي استغاثه کوي او ټول ته چری وي اے صحابو تاسو ما واپس کوي دی کافر او لمن چتا کلا دې املاک ته مو ورې په اسلام سونه والی او کو سم ورکم وجنی بکری دی مې تاسو مخ کې دې پلار والا او په نظرونه تعالی ما زماده تاسو نشته تاسو ما نشه قبلولې تاسو یاد ساتئ صحابه کرام جلل خدا حضور پاک مخکې غږ نشو کولی یو کس د پنځلسو سوو صحابو نه فریاد کوي لیکن څوک یې ګوتې نشي وروړی یو کس پنځلسو صحابو ته استغاثه کوي چې ما قبول کړي څوک یې نه قبلوي ایمان هم دغسې ایمان که د دې زمانې څوک و چې پرېږده دا مسلماني مې قبول نه دا مسلمانې څوک صحابه جاري د مرګ موقع نه پاڅېدل چې دې منظر ته نشو کتلی زمون مسلمان روړ دي څومره تکلیفونه په تیر دي بلې زخمی ده وجود ته کله او زنجیرونه لګېدلې دي او دې موږ د خپل لاس سره سو کافر ته واپس ورکو لیکن حضور پاک تسلی ورکړي ابو جندل اس فکر مکه تا اسلام د الله لپاره قبول کړی تا ځان الله ته سپارلې نو زه دې خدای ته سپارم اس فکر کېونه کې الله به مدد کوي زه دې ورکوم فکر مکه الله به مدد کوي واپس چې خطه بیا لیکه نو خط کې لیکلو بسم الله الرحمن الرحیم هغه سهیل په اعتراض وکړ بدا رحمان او رحیم ستوي دا خو نه پیژنه هغه زاله طریقه باندې بسم الله ولیکا دی بسمک اللهم لفظک هغه سی ولیکا هغه سی وی خدد هغه سی چې لیکه هذا ما قاض عليه محمد رسول الله دا هغه چې فیصله په محمد کړی دا صلی الله علیه وسلم الى الله رسول سهیل وتوی دا رسول الله کته موږ د خدای رسول منلې یا د سره جنگ ولیکو دا سوری چې محمد عبد الله زوی دا رسول الله ته کټ حضرت علی سے بیچ قسم په خدای کې کټ لیکل نبی رسول الله زماره دا الله په ذات قسم کې رسول الله دا په ذات مې قسم اگر که تاسو مې نه منئ خو رسول الله علی سے دروان وینا قسم په خدای کاروان وی خمال راکړه او په حق نبی رسول الله نه پوهیده ما ته خایا هغه ته کې وته خو نه خپل الله مبارک کاروان ویلکا محمد بن عبد الله هذا ما قاب عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اذا غدت محمد صلى الله عليه وسلم الله عبد الله زوی ذلك نقرا خطه ولیکا دعا یو ابي الله ورکه یو ځان سره پرې او نبی علیہ السلام او صحابه کو پریشان خپری صحابه له حکم کو سرونه مخرای او ساری دل تعالی کې د مدینه صحابه چته ته براغه د عمر پنځه چې واپس په عمر بابني ساری خو بابا عمر نه پس لاله ته څنګه لاله سرونه سکه خو عمر خو موږ لاله راکړه او د جهاد به اتر نواغه توت من ته واپس په خله هغه نه کاو یو بل سره لګیا چې مې ګویا شو دوه جذبه پاره او بیا چې ابو جندل واپس کاو هغه منظر چا کاته شو او زمون کس بدی دی بنه راکې دی برادي موږ ورکو نبی رسول الله بیرغم دی حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین اور سلام هغه خیمه ته نبی رسول الله ورننوت غم جنو بل الله رسول الله خپه ام سلمہ صحابه من خبر نه منه زوتم سرونه اخرى ساروی لال کې
وی صاحب صلی الله رسول دی اوسم پلیتا ملی چې نبی علیہ السلام باندې خپل شرط مات کې په مکه بوشي خیر دې غم جن دي خپکه غته ما راغلی د عمرې په نیت کې اوس نیمګړی واپس دي د جهاد بیعتو کې جهاد نشو او شرطونه په ظاهر کې زمون خلاف دي نو تاسو څه وخدا واپس دي او ویلا سیو کې خپل سروي لال کو خپل سر مبارک ته اخرایا ریتا ما ختم نشي خپل به مشهور ساده حکم خلاف ورزي نه کوي او په دې تمه دي چې نبی اسلام پکې په خپل فیصله کې نظر سالیو کی او دا فیصله ختم کی بس نبی اسلام نه ایت आवाज پیدا چې زما سره خوایو چې ساره وخره او بس وی ساویرا او چې زه بھاګم بس فورا صحابه کرام پوي شو چې بس مسله ختم شو لري سرونه مخره او صاحب ذبح کړ احرامونه لرته او د دې عمرې نیت کړو دی قضا کې آینده او د قضا کې چې حرام تللی او بیا عمرونه کې په دامینس کې ختمي نو قانوني دار چې یو ګډ بالا لای ساروي بالا لای په ساروي ولال چپ چپ صحابه را روان پریشان اټ نه کوي چې پلار را روان نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې خدای قرآن شریف کې آیات نازل وی عمر ته आवाज کړ حضرت عمر وی ما وی چې ما خو له تیزی کړی را او زما په حق کې بخامخ قرآن شریف نازلېږي او خدای خبر چې ما سره وخت شي وی حضور پاک را आवाज ورته راشي وی چې ورلم ایماته عمر خبره الله رسول څه چل دی وی ما باندې الله یو صورت نازل کړ هغه مال د دنیا د قیمتي مالونو نه بهتر دی الله رسول څه صورت ته ودا صورت نازل شو ان فتحنا لك فتحا مبينا تعالى خدای دا حدیبیه صلح فتح عظیم وی خدای الله رسول فتح دا او فتح دا ګوره دې کې د مون کامیابی ده په بیا صحابه کرام خوشاله او دا اهل صحابه چې د بیعت کړو دا فکر دا اعلان دی دا غي په حقیقت نازل شو لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره دا اعلان دي چې کوم مسلمانانو د سره بیعت کړی دي دې ټول الله خوشاله الله خوشالي جنت إذ يبايعونك تحت فعلم ما في قلوبهم دي فضل الله وز خبرهم لي مع سره زي زما دين سره فأنزل السكينة عليهم فقرروا خلفت من النازل مطمئن يكلم وأصابهم فتحا قريبا خذوا ولدي استفتوا سورة دي بس لقموا دي بس ما كفتش ومغانم كثيرة يأخذونها خذوا باقوا دي بزر الغنيمتون وكم ندي فبدل إن الله عزيز حكيم قدیره منوری ته نبی علیہ السلام واپس سورہ دې پس یو بل صحابي حضرت ابو بصیر رضی الله عنه ارب تخت الله رسول الله فرو تخت ورپسې کافر دو کسان راولې نبی علیہ السلام ته وایي چې د شرط مطابق دی را تختې دلې زمونږ نه دی مونږ راکړه نبی علیہ السلام ابو بصیر ته ابو بصیر په کېګه مدد ورکو ما شرط درلود چاغ نشو شرط وعده وره چې ذل حلیفه ته راورسېدل کجوري خوانه اغي دوار سره توري دي سره بوزه نشتا دی غيو ته ویل ډیر خشته تور دي نه ډیر قیمتي او دا څه قیمتي ده چې په ما ډیر خلک وجلې ډیر مزیدار وي تر اخر لګاو ګور به هو ګور او چې څنګه دل لاس لا ولا بس چتا کو چې تاسو په تجربه په عمرداري چې غبلو کتل چې مرګره پر علامر کو بس غغر وای الانکه کسرم تور او د مسلمان جوش ته بیاته سوټینګي هغه مخ کې د ابو بصیر رضی الله عنه ورپسې مدینه پورې منډه واله یو حضور پاک کتل ودا صلیخ یې په مخه کړل چراغه چې ابو بصیر رضی الله عنه ورپسې ورسې ودا الله رسول هغه مرګره پر علامر کو مام وای ابو بصیر رضی الله عنه او بیا ټینګ شو په سبب د اسما سره مکه ته ولې ته چې زم او واپس بیا بس کافر سړی د پسې را لېږي دی ولېګا وینه بس بویا ځکه وې ځکه ته وخت شه ډیر سره ته ورساو إذا بوت إيش ميوف ذلك قال بيغام ما بيواجه حضور پاک حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ ته ابو بصیر ور قوم بری بیا ما وعده کړل ور صحابه ایمان قبل سو کو وی بیا کنه میں کافر سره دشتونه مسلمان سره دا صحابه دی ایمان دقه تا وای ایمان نه مولا دی نه د طالب دی نه د جمعه ته نه د مدرسې ایمان تا خپل دی او خدای سره د ایمان تعلق بل چا سره نشته د ایمان احسان په مولا نه کې ته په شکر دی مسلمان سره کافر په زاده چا سره ایمان دغه تا وی ابو بصیر ور قوم بری واپس شرط می کړی وی د الله رسول ته شرط پورا کړل ورکلم دا خو زما کمال چې ما ځان راوړم حضور پاک د خلینې او ټکی او خط ویل امه مسر حرب وی دا صریح جنگ ګرمي لو کان له واحد څوکشتنه کې دی پوي کی بس صحابه پوي شو یو صحابي وته ویل چې مونږ را تخته نو مونږ لسله تخته بل خو تخته کنه
اوس کو در باندې مرګم پورې شو او که نبی علیہ السلام ورکړي نو بیا به سره سکی هغه ډیره خدا د دریاب غاړه وغه ته تخته هغه ابو جندل رضی الله عنه غلابی نه تخته دغه مخکنی ام وسره بل را تختی بل را تختی بل را تختی او چې کم مسلمانیږي یا پټ مسلمانان دي تختی ابو بصیر رضی الله عنه الذي دریاب په غاړه دی نو چې د مکه د مشرکانو کومه قافله به شام تطلا نو لار خو په دیوا دیو په حمله کول دیو په حمله کول نو غریبانو قولن صلی الله نه کوټشتا چې پکې وخت تیر نه سمسشتا چې پکې نه نوي د اونو لاندې به د شپې او دروازې پراته نه کاروندشتا قسم دې د اونو پانې خولې دا اسلام ایمان موږ تاسو په آسان نه درځي دا موږ ټول توجه دنیا ته مال او دولت ته اسلام ته توجه نشته ایمان ته توجه نشته د ایمان په خوند دغه خلک پیدا د اسلام په خوند دغه خلک پیدا دا نو پانې به خولې د دریاب ترخیو به اسکلې وګین نشتا او نه پورتشت او نه سمسشت په میدان پراته دي او چې د مکی د مشرکانو قافله شام ته زیاره راځي حمله پکې نو د مکی مشرکانو نبی علیہ السلام د سوال جواب ولېګو وی د خدای خاطر وکا او زمون د رښتې خاطر وکا چې دا کسان مدینه ته راوړل او دا شرط مون په خپل ختم کړ رستانه سوکراتس چې مونږ به نه درکو په زمون د څوک درو تاسو د علم نه شرط مختم ور حضور پاک فرمایلی وکنه وی الله بل روغسی دا غلا موږ یې ملک او خدای ته وګوره او زموږ د رښتې خیالو ته قسمونه واچول نبی علیہ السلام ته چې دا د مدینه ته وګوره د قافلو هم نه قافله ته نشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو خط لیکل د حضرت ابو بصیر رضی الله عنه په نوم باندې او ډېر زیات خوشاله او قاصد له ور کوي دا خط فورا ابو بصیر ته ورساو او ابو بصیر ته دا خط کې لیکلي چې بس کافر خپل شرط ختم کو او ته مهرباني وکړه سره د خپل مرګرو مدینه منوره ته روان شه او د مدینه په لار کې به استقبال لوی خبره حتی رسید ابو بصیر چې خط یو کړ دغه وخت حضرت ابو بصیر رضی الله عنه بیمار او په بستر نه په خاور پروت په خاور صدر نشته بستر نشته قرآن سره سړي خدای یو کمیسه اچول دی الله دی وایي د خاور د پاسه پروت دی او نه جوړ دی ډاکټر حکیم هم نشته چې علاج وکړي نه دارو درمل شته چې وکړي چا وته وی ابو بصیر مبارک تشه ولی قاصد وته وی په حضور پاک استاد پر خط کافر او شرط ختم دا خط نبی رسول الله علیه وسلم دا وګوره او حضور پاک درته خط کې لیکلي دي چې شابه زبر د سره د مرګرو زبر د مدینه په لار استقبال لیکن هغه کې هیڅ سکت نشته پروت دی هغه ته راوښته او خپل او دې سترګې غواړم په دې سترګې او یا الله زستاوس په دې شکریا ادا کوم حمد الله اگر چې دما د نبی علیہ السلام خدمت نصیب نشو مدینه میں نصیب نشو او په دې ستا شکریا ادا کو چې الله اخر وخت کې دما د حضور پاک د خط سره ملاقات کی هغه خپل په پستر به کې خلاص ساتل دا د صحابه زندگی او ژوند په دغه طریقه د اسلام او د ایمان تر رسول الله نه د پلار پرواشته نه د مور پرواشته نه د خزي پرواشته نه د کوټې پرواشته نه د سوري او نه د رڼا او نه د تیارې نه د یخ نه د ایمان چې لکه کېږي بیا نور بیا داسې باقي مسلمانان لړل مدینه منوره دغه د حدیبیه صلح خدای پاک فتح مبین وکړه دین سم معلومه شو یو د صحابه د پیغمبر تابعداري سره نه غواړي لیکن حضور پاک چې سوي خبره مانی دا کارانګي به تاسو اوس د دین خپل مشر عالم خبره به مانی د دین په خبرو کې بداغه نه انکار نه کوي خبره بالکل نه بل بیعت د جهاد بیعت وسره کو بیعت وسره فورا صحابه ته حقیقت قرباني او د پیغمبر علیه السلام احترام او عزت او د دین کلکواله په دین دومره پوښتنه دومره کلک چې نه مسلمان سره دشته او نه کافر سره لیکن بیا په خپل ایمان او په خپل دین پاتې او د صحابه د دین لپاره مهنتونو کوششونه او خو د دوه جهان د مبارک سردار خدمت دوکه رب العالمین زموږ د دوه جهان خیر نصیب پر زمرو خلق په ټوپک هم د دې کوي عمرینه راغورځي دې دوم رواز کې مازګي اغه نه ته وټه کولې او بس مړ شو او ټول خلکو ته لار آزاد شو او خلکو خو دې نه دی خبر چې دا الک د مناسب نسبی ذکر انجیل شریف ذکر د مسلمانۍ ذکر نو خلکو چې کوي غلام جادو ذکر دی لکه الک جادو ذکر خلک وې دا بادشاہ جادوګر لګره الک کمال شو جادو یې زده
او سنا سکار وکړه وګوره کنه جادو وګوره کنه نجوم وګوره کهانت کنه الک دې او لګي و دې لاړو بیا دې دونه شی زدکه چې دا دې ټولو خلکو ته لار وکړو په یو ټس باندې اغل شرم خو اغل شي اغه مړه نو خبره رو خورې دې غریب بوز غږ نه کوي چې شی لخ دې شی لونه دې دا جادو نه وځي دا نجوم نه وځي تا خو ما رب مړکا الله اکبر او کوم رب نه ملکا هغه رب چې هغه په لاره کې هغه پادری د کمره کې عبادت کوي دا خو هغه ملکا خو هغه نه کوي نو جنجال جوړيږي واقعات دا شو واقعات چې خلکو یې صفر ذکرې دي نو جنن سوام چاته پته ولګي چې د څه ذکرې دي نو بیا د دنیا او په رحمت ته وګورم ما دمه چا وسوګي صح کا وسوګي تاويستا دا جنجال جوړ شي دنیا را خطا ده او سو کوئی برګي مرز مې دې علما باندې دم واچو څو خو دې ذکرې مال علاج وکا اند بل راځي دا غستر ګلندې دي په ما دم واچو چې خدای مې جوړ کړي اند بل را خطا ده د خوشاله په ما دم واچو چې خدای مې جوړ کړي مال سه علاج وکا انت بل را خطا ده زما خو د جزام بیماری دا اډو کې مې راځيږي د کونډو دل مې د اخلاص او په دل مې ال شاب مال علاج کا دا الک هغه راهب سره هغه چې کوم اصل استاد دی پادری سره ملو شو وی دغه واقعیت شو اور دوی بچي وی زمان اوچت شوی ښا کله شاګرد استاد نو اوچت کله مرید په مرتبه کې د پیر نو اوچت خواریو کې دی مهنت وکي بچي ما نه اوچت شوی یو خبره د کومه اته نه جنجال کې مبتلا نشي ازمایش کې مبتلا نشي نو که په ازمایش او جنجال کې کله مبتلا شوی د خدای خاطر وګ مونږه و نه خې ګیریږي بابیا هغه د پته و چې بادشاہ مشرک دی کافر دی بادشاہ خو خدای نه مانی سر نه خدای نه مانی بادشاہ کافر دی او دا سړی خو چې دا غزار یو کړي خو مسلمان دی نو دا جنجال به جوړیږي نو ته وایي دا مسلمان دی ته چا پولې دا مری و ما خای لا او ته چې ګورې لکه خدای د پاره مونږه و نه خې ازمایش مصیبت برازي پمنګ و نه خې هغه نو استادجی راولې کسان ول راضي او دمونه چې یو سلسله روانه شو او د خلکو دا خیال کې دا جادو ذکرې دی بولا صاحب نه خو نه خبر چې دا غنه څه ذکرې دي د بادشاہ په دربار کې او اهم سره په سر ګلوندو نه بینو په دوه ورستل او سړی اهم سره هغه د مټه هغه ته چا الوي پروپاګاندا او شو چې هغه ته چا الوي نه ولا راغی لاستنګ لیکه راوست انکه زه خبر شم چې تا علم ذکر دی نو زما سترګې لندېری او په ما دم واچو که خدای مې جوړ کی خدای نه که زه جوړ شو دم واچو که زه جوړ شو دا الک وته وای چې زه خو جوړول نه کو او نو جوړول زما کار وی دا چا کار دی وی دا الله یو دم د باندې چوما او چې کوم رب دې جوړ کی په هغه ایمان راوړي لاوس چې کوم رب دې جوړ کی ایمان به پیراوړي ورونو وی چې بالکل به ایمان راوړل کما خاجه زه جوړېګم او د په دنیا اینم زه په دارنګونه یم دارنګونه چې دا شین دی او دا سور دی او دا سپین دی بشیر جان ته ویل کا ته جوړون دی دا په لکه سار مان دی بشیر جان وی چې دې ورمان پېښتا هغه وشتا په ځو بوډا دی هغه نه وته نو ما وی چې په دې په لار مان دی یره وی چې دا شین رنگ بسنګ یو دا سور بسنګ او دا سپین بسنګ یو دا تور بسنګ واقعي ما وی دا پلاس او بنرم او ګرم معلوم کی یخبم معلوم کی आवाज او په خو په جن کې دا پلان کې आवाज ده لیکن واقعي دا شکلونه او رنگونه دا پستر و معلومیږي او سترګي واقعي د خدای نعمت خو دې په دې خوشاله شي رسول الله مبارک فرمایي چې چا نسترګي والا مو دې په صبر وکي د دې په واسطه به جنت ورکړي نو هغه ته وایي چې کوم رب ته سوال وکړم او ته جوړ کی هغه رب به ومني اړون وي بالکل هغه الف په دې رون باندې دم واچو یا الله ته خو دې جوړ کې هغه دې جوړ کړ چې جوړ کړ رون مسلمان شو بادشاہ ته اطلاع ورسېده چې هغه د پلان کې هغه رون وزیر زوی یا د وزیر رور یا ستارو د اهم سړی د بادشاہ د خاندان هغه په جوړو تیرا ولا چې بوې ته ولا وی دا چا دا غالکو نه ډایرکټر وتم دا چا جوړ کړی وی دا
رب څوک دی؟ زما الله. وی خدای خو زم. بادشاہ ورته وایي وی نه ته نه هغه رب دی چې زما د سترګو د جوړوالي او د ړوندوالي مالک دی. رب دی چې د اسمانونه پیدا کړي، هغه رب دی چې د ځمکې پیدا کړې ده، او هغه رب دی چې د نهرونه او دریابونه پیدا کړي دي، هغه جوړ کړی. دا معامله د سره چا کړې ده؟ دا راته ووایه. وی دا هغه هلک. بادشاه فورن آرډر وکړ هلک راول. چې هلک یې راوسته او ځان ته یې دا هلک حاضر کړ، دا چې کوم د جادو پسې لېږه، او دا هلک نوم عبدالله ابن تعمیر، د پلار نوم یې په ت سره تعمیر او نوم یې عبدالله. کور شهری والی چې راوسته ورته یې ویل چې ها بچې جادو دې لکه چې زده کړي، ما خو لېږلې وې باباجي نه دې هر څه زده کړل. ګوره سړی دې دم کړ او جوړ شو، چل دې زده کړی دی. وی دا خو ما نه دي جوړ کړی، دا چا جوړ کړی دی؟ دا رب جوړ کړی دی. سړي وې او کله رب جوړ کړی دی؟ وی رب بودې زم پیزا تیزانه ته نو سره به ته رب نه، رب هغه ذات چې دا ټول کائنات او ځمکې اسمانونه او تول ته پلار یې پیدا کړي. بادشاه وی دا ړوند چې جوړ شو دا هم جیل کې واچوي او دا هلک هم جیل کې واچوي. او چې کله تحقیق شروع شو، انویسټیګیشن را چا دا څیزونه خولی دي، نو بیا خو سړی نه شي ټینګېدی، نو هغه راهب یې وکړو، پادري یې وکړو چې دا خو فلانکي پادري راته راچل خولی دی. بادشاه پادري راوسوي دا ټول رانېستا دی. دا جنجال تا جوړ کړی دی، خو ما جادو له لېږه او تا هلک یې راټینګ کړ او بل څه څیزونه دې ورته وکړل. زه د پادري متعلق وی اډر وکړ، وی دا دې وتړی او اره والا په سر کېږدی او وی اره یې کړی تر ویښه پورې. نو راهب غریب په اره ولا سر باندې ورته اره کېښوده او تر خپو پورې اره که نیم یو خوا وغورځو نیم یې بل خوا وغورځو. د مرونو قسم دی که تاسو نن میډیا وکتله که او بالخصوص دا سوشل میډیا ورته وایي که دا کومه میډیا ورته وایي دا ستاسو فیسبوک وایه، نو دا یاد نن په برما کې تازه کېږي. دا یاد نن برما کې تازه کېږي چې ما واورېدل چې ګاډي پورې ول یو پوتل یو بل په دامیان دی نیل کې او ټیکټر پې د پاسه ګرځوي ویې تړي، د پاسه پې ګرځوي او په ارو باندې یې رکوي. او هغه تکلیفونه مسلمان ته نن هلته میلاوېږي چې انسان په حیثیت د انسان د هغې برداشت هم نشي کولی. مسلمان خو لرې د لویه خبره. نو راهب یې راوسته، هغه له خو یې په سر باندې اره کېښوده، هغه یې په میان دوه ځایه او د هلک ته یې وی عبدالله ابن تعمیر ته وی ته هم نه پرېږدم، خو تا سره یو بل چل کومه، تا د غر غړومه چې سم دې ډکرې کړه او لاندې د غر په ویښ کې به پروت دی چې دا مارغان دې دا غوښې وخوري. نو پولیس پوځ دی ورکوي دی بودی پلانکي غار ته او چې د غر څوکې ته وخېجوي، نو دې کور کې لاس پې ولو تاړی او راویر غړوي چې ښې دا وجود ټوټې شي او دا کاڼي دا سر او دا مخ وډبوي او لاندې دې ویښ لرا شي او په دا ویښ کې زخمي پروتې ټوټې او دا مارغان ته دا غوښې وتښتې. دې څنګه به راوخېجو د غر سر ته، نو ګوره ژوند او مرګ مونږ وایو چې د چا په لاس کې دی؟ د چا؟ الله لاس کې. الله په دې غر یو زلزله راوست او داسې جړپ پې رانې په غر باندې چې دا هلک په کوم ټیکه ولاړ و هغه ځای نه منړقېده او چې هغه کمپاوډ او پولیس په کومو کاڼو ولاړ و هغه ټول لاندې وپیدل او ټول غر ټولې بچ پاتې شو. چې واپس راغی بادشاه وی څه چل وشو؟ وی دا چل وشو. وی ښه دا اوس به پته ولګي، دا خو یو اتفاقي زلزله وه، زه ته بد کې مړه شو. وی داسې وکړې دې بوځې او جمدي جاړې دریاب ته ورغورځوې چې دا غوښې مارغان وخوري. پولیس ته یې ورکړه او په کښته کې کښېنه چې خیر دریاب منځ ته شي چې دې رونخېږي غاړې ته، نو ورشغالې کې چې دریاب منځ ته شو، الله پاک ټوټې کړه کښته او چې څومره کښته غرقه شوه چې کوم پوځ پولیس ورسره وه ټول دریاب ته پرېوتل مړه شو او دې په یو تخته خدای بچ او غاړې ته یې راوست. الله مدد کوي. دا ګوره منګړه قصه نه ده، ما مخکې حواله درکړه، رسول الله مبارک فرمایي
صہیب رومی ته نقل کی او د حدیثو مختلفو کتابونو کې ده چې واپس راغی بادشاہ وی چې نه پرېږدم وجدم خو دې خامخا هلک وی بادشاہ سلامت خپل خلق مو وجنه منشي وجه منشي وجه هغه ستا بمري او که خامخا مې وجنې نو ضرورت یو چل پې هغه چل وکړه یو چل درته ښیم بس هغه چل وکړه وی څه چل وکړم وی ما یو اونې ته وخېجو اومې ته او یو غشي به راوالې او په هغې به مې ولې او هسې نه دا به ورسره وی چې بسم الله رب هذا الغلام د خدای په نوم دی ولم کوم خدای یې هلک رب دی د دې هلک چې کوم رب دی نو په هغه نوم دا ویشتل کو وی دا یو علاج شته بله نشته بادشاه ویلا چې دا یو ښه دی خو چې دا لرکم سړی لرکم یعنې دا اوس یو باندې به دمه چې به مسلمانېږي په بل به دمه چې به مسلمانېږي په بل به دمه چې خلک رنځوران خوري دي دا ټول رنځوران به جوړېږي مسلمانېږي لوی انتشار جوړېږي بس وی به رانه لاړه شي اوس خو ماته خلک خدای وایي بیا به راته خلک ګیا هم ناڅي بیا به څه کوي نو بادشاه او وی چې کله مې ولې نو یو خلک به راغونډی مخلوق به ټول راغونډ کې بادشاه وی چې دې خبره کې وزن شته مخلوق به راغونډ کړم نو چې دې مړ کړم نو خلک به ویریږي د دنیا خلک یې راغونډ کړل راشه هغه هلک وجلې کې کوم هلک چې د بادشاه خدای نه مني کوم هلک چې ځان ته وایي چې زما رب شته دې یو چک او یو ونې پورې وتړه او بادشاه غشې راواړېش په خپله وی ګورې چې ودم یې که نه ودم چل خو تعالی په خپله خولې او چې غشې راخ کوي بسم الله رب هذا الغلام زما دې په هغه الله باندې د هغه نه مدد غواړم چې کوم د دې هلک رب دی او چې غشې وویشت تاس چې دا غریب په داسې ولګېد او د چل خور په لکه سنه ولګېد او چې په سنه ولګېده نو سنه باندې چې خو چې غشې ولدل نه شي خو ماغزو ته رسېږي نو غریب شهید شو وفات شو او چې دې شهید شو وفات شو نو خلکو ویل لکه دا هلک خو په رښتیا و دا خو رښتونی دی او د دې هلک رب خو په رښتیا شته نو خلک ټول مسلمانان شو درادر په هره محله کې 20 مسلمانان په هره کوڅه کې 10 مسلمانان په هره محله کې 240 مسلمانان بعد پکې کافر هم پاتې شو او لګیا د اکثریت مسلمانېږي هلک په حق او جي هلک په حق او دا دې ګوره چې هغه ټکي واغه کې د هغې الله نه مدد غواړم چې د دې هلک رب دی نو دا بادشاه رب نه دی که نو بادشاه ته چې هغې د یو نه یېرېدې دنیا مسلمانه شو اوس به څه کې بادشاه ظالم و بادشاه اړه وکړه پولیس فوج ته وی په هره کوڅه کې خندق وکنوئ په هره محله کې خندق وکنوئ نو خندقونه یې وکنول او چې دا کوم مسلمانان دي او د دې غلام د دې هلک رب مني نو ورته ووایه که واپس خپل دین ته راځي او دا نوي دین پرېږدي خو مې وجنې او که نه پرېږدي نو اور بل کې په دې خندقونو کې او د هلکان پکې ورغورځه دا مسلمانان پکې ورغورځه اور یې بل که اور خندقونه یې وکنو او خشاک یې پکې واچو او که مضبوط اورونه یې پکې بند کړل که مضبوطه او دغه مسلمانان یو یو به یې راغېشته او په اور کې به یې غورځاو 100,000 مسلمانان یې شهیدان کړل دا د یمن د نجران علاقه وه نجران اوس سعودي حکومت کې دی د نجران نه پورې غاړه یمن دی او هغه زمانه کې دا نجران دا د یمن حصه وه د یمن د نجران حصه وه نو 100,000 کسان دا غریبانان شهیدان کړل او چې کوم د ده په دین باندې نو هغې د ده په دین و د بادشاه هغې پرېښودل یو کس پکې و دوس یې نوم و دوس هغه وتښتېد مسلمان و خو وتښتېد باقي یو مسلمان پرې نه خو ټول شهیدان شو یو کس پکې و دوس او وتښتېد شام ته مسلمان نو قیصر روم هغه سره ملاقات وکړه او ورته یې ویل چې دقسې هغه صحیح عیسایي و قیصر روم په دغه وخت کې صحیح عیسایي ورته یې ویل چې دغسې هغه کوم خلکو رب منه الله یې منه نو هغه خو هغه زونواس بادشاه مړه کړل ټوله نو هغه وخت کې هغه سوچه مسلمانان لکه سوچه عیسایان به ورته ووایو سوچه عیسایانو او قیصر روم یې عیسایو نو قیصر روم به برهم شو هغه وی ښه زما د دین پله پولې 100,000 مړه شو نو د حبشې بادشاه نجاشي به یې ورته وی هغه ته خط ولېږه وی فټافټ په نجران باندې حمله وکړه او دغه بادشاه سره د کافرانو مردار کړه نو نجاشي بادشاه لاړ هغه ورباندې حمله وکړه
چې حمله وکړه نو چې څومره هغه یوسف زونواز بادشاه کافر هغه او دغه چې څومره قوم ټول یې مردار کړل ټول ختم او دا بادشاه دې په کشته کې وتښتېده دې دریاب کې کشته کې کېناست وتښتېد چې وتښتېد الله هغه په هغه کشته په الوله کړو په هغه اوبو کې خدای هغه غرق کړ زمرو مسلمانان خو ظاهر کې ما وختي ته خبره وکړله چې خلک ویل چې مسلمانان غرق شو عربي د برما مسلمانان غرق شو تباه شو یا مونږ وایو ټیک ده ظلم وسره وشو زیاتې وسره وشو خو په حقیقت کې چې یو مسلمان د یو کافر د لاسه مړ شي نو دی چا لدي الله لا او چا لدي خدای لدي دی خدای لدي او دی الله لدي مړ چې وشي کنه مړ مونږ خپایو چارور مړ شي خپایو پسې پینا پلاری مړ شي خپایو ورپسې زوی مړ شي خپایو ورپسې خوري مړ شي خپایو ورپسې خاون مړ شو خپای خدام له شو خپای ولې خپا جدا پکړه دي خدای خبر کله ملاقات دي پرې جدا اے بند خپای دې خدای دې خو مان لاړ خدای خبر چې کله ملاقات کی قیامت کې بکی بکره بکی او خدای خبر کې دا روان لاړ چې دا به دوزخ ته ترې جنت ته وځي او چې دا به ورپسې جنت ته ځو که دوزخ ته وځي پرې بند خپای لیکن ولې موږ دنیا کې اول نه جدا شو لیکن دا الله نظر د انسان په دنیا نه دی دا الله نظر د انسان په آخرت دی او پرې دنیا کې تکلیف دې مراشي لګ دی پرې دنیا کې سزا دې مراشي لګا ده پرې دنیا کې یو بل نه جدا دې مراشي جدایي دې مراشي او دنیا به شکر کشي کنه زو ولا خیرت خاکو اگر یې ژوند دی انا ختمې دو ولا ژوند دی نو د الله نظر د انسان په آخرت دی نو الله هغه سیس ته ګول کې اخر د چا د پاره خي او بنده کې تعلق دنیا سره دی نو هغه سیس پته خپکیږم چې دنیا کې رانه کم شي ګډ وشي دفع نو هغه مسلمانان شل درا او اور سوازه د غریبانه تو کم خواله جنت تا او چې چا هغه ظلم وکړ